قلعهزال د کندوز ولایت یوه له لرو پرتو ولسوالیو څخه ده چې ډیری اوسیدونکي په کرنه بوخت دي. تازه په نوموړي ولسوالۍ کې کروندګر وایي سږ کال یې د شولو په حاصلاتو کې د پام وړ ډیروالی راغلی. دوی وایي تیر کې به د اوبو په کمیدو سره د دوی کروندې زیانمنېدې، خو پر وینا یې چې سږ کال یې د ځمکې پر سر د شته اوبو له کمیدو څخه وروسته د ځمکې لاندې اوبو پر مټ خپلې کروندې تازه وساتلې چې له امله یې حاصلات هم خدی. امسال شالی خوب است. مردم قلعهزال مصروفیت شالی مصروف زراعت مصروفیت داره. مشکل بیابی بود بازم خوب است. دما مردم حکومت میخوایم که کمک کنه دمو سولار و مایچه و چای عمیق کنده بیته. دمو خوش هستیم. دمو تخم اصلاح شده را بیته. ما مردم کشتکار ما مردم بسیار خوب است. حاصلات شالی بیشترین خوب حاصل داره. بلخوا د قلعهزال ولسوالۍ د کرنې چارواکي هم په یاد ولسوالۍ کې د شولو حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي او پر وینا یې چې له کروندګرو سره یې په ګډه د ځمکې لاندې اوبو څخه د استفادې په موخه څاګانې هم ویستلی دی. نسبت به سالهای گذشته امسال حاصلات شالی بسیار بالا رفته. مردم دهاقین ما مردم قدر مشکلات عوام نداشته. شالی ما مردم خیلی پیشرفت کرده. حاصلات زیاد داریم. از شالی است و کنجد است و یا حاصلات دیگه الحمدلله نسبت به سالهای گذشته الحمدلله خیلی بالا است. دا په داسې حال کې ده چې شولو نه یوازې سږکال په قلعهزال بلکې د دې ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم ښه حاصلات ورکړي چې له تولید شوو وریجو څخه یې نه یوازې کندوزیان بلکې د بېلابېلو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ګټه اخلي.